د عشق په کار کې له هیچا خوف و خطر مه کوه، په خپل مقصد پسې نیغ زبل خوا نظر مه کوه. ستا د پرواز مقصد دی بیل او د هغه جدا دی، شاهینه یو ځای له ټپوس سره سفر مه کوه. سلامونه ملګرو، خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه او راغلیو ملاکنډ ته او دلته ناست یو له ډېرو درنو ملګرو سره. وهاب صاحب دی، امجد علي امجد صاحب دی او دا بل ملګری هم سره دی، د ده نه به مرکه ریکارډ کړو، فواد علي دریاب صاحب او دغسې له موږ سره اسم علي اسم چې په کالج کې استاد دی او ډېر ښه لیک کوي، ډېر ښه شاعر دی او د هغه نه به مونږ تاسو شعرونه ریکارډ کوو، ادبي مرکه هم ده ورسره. نو راځو او له ده سره خبرې کوو او تاسو له موږ سره پاتې شئ. ما له د مینې په جذبو پابندي مه لګوه، ما له د مینې په جذبو پابندي مه لګوه، د خدای قدرت ته په کتو پابندي مه لګوه. او غاړی چې ایښې وي د کاڼو بارانونو ته تل، غاړی چې ایښې وي د کاڼو بارانونو ته تل، او ستا د کوڅې په لیونو پابندي مه لګوه. ډېره مننه کوو. بس یو غزل به سره شریک کړم چې صفت د محبت چې د سړي د لاسه وځي، صفت د محبت چې د سړي د لاسه وځي، هم بایلي پکې خپل هم پردي د لاسه وځي. مننه جي. او ور به کم لیلا وطن له مینه وفا دواړه خو، ور به کم لیلا وطن له مینه وفا دواړه خو، دا واک چې کړم خپل د پیرنګي د لاسه وځي. مننه جي. او منم چې سهولت دی، منم چې سهولت دی خو فطرت پې رضا نه دی، منم چې سهولت دی خو فطرت پې رضا نه دی، او کلتور چې د ګودر او د منګي د لاسه وځي. ډېر مننه جي، مننه کوم. او منم چې سهولت دی خو فطرت پې رضا نه دی، منم چې سهولت دی خو فطرت پې رضا نه دی، او کلتور چې د ګودر او د منګي د لاسه وځي. مننه جي. او شویره د بارودو یار تر یار لسه یو نسي، شویره د بارودو یار تر یار لسه یو نسي، او تازه تازه ګلونه پېښوري د لاسه وځي. مننه کوم جي. او عاصمه چې د ښار ګرانۍ ته یو ځل مخامخ شم، عاصمه چې د ښار ګرانۍ ته یو ځل مخامخ شم، او په سرو غرمو مې کړې مزدوري د لاسه وځي. مننه جي، مننه جي. چې عاصمه چې د ښار ګرانۍ ته یو ځل مخامخ شم، عاصمه چې د ښار ګرانۍ ته یو ځل مخامخ شم، او په سرو غرمو مې کړې مزدوري د لاسه وځي. او بل یو غزل به سره شریک کړم، امید لرم چې تاسو به ښه ولګي. دا چې لږ به پکې رومانیت سایډ ته هم د عمر تقاضا خو دا نه ده، خو بهرحال مخکې لیک دی چې زما او ستا مینه زړه ده خو څوک پوهه نه دي، زما او ستا مینه زړه ده خو څوک پوهه نه دي، او دا یوه لویه سلسله ده خو څوک پوهه نه دي. مننه جي. او دا د واه واه او د بیا بیا ووایه غږ چې کېږي، دا د واه واه او د بیا بیا ووایه غږ چې کېږي، دا د یو حسن فلسفه ده خو څوک پوهه نه دي. ډېر مننه جي، مننه جي. او تا یادوي، تا یادوي خو څوک د ګل څوک د سپوږمۍ نوم اخلي، تا یادوي خو څوک د ګل څوک د سپوږمۍ نوم اخلي، او د پن قصه څه عجیبه ده خو څوک پوهه نه دي. مننه جي. او لږ به پکې نور دغه طرف ته لاړ شو، خو بهرحال مور یې ویل هسې د تن نه غټه غټه ښکاري، مور یې ویل هسې د تن نه غټه غټه ښکاري، نوره ماشومه ده وړه ده خو څوک پوهه نه دي. مننه کومه. مور یې ویل هسې د تن نه غټه غټه ښکاري، نوره ماشومه ده وړه ده خو څوک پوهه نه دي. او عاصمه خوند کوي چې یاد یې اسویلي راولي، عاصمه خوند کوي چې یاد یې اسویلي راولي، او د هجر بیله یو مزه ده خو څوک پوهه نه دي. ډېره مننه کوم جي. ستا بیروخي راته پیغور جوړ شي، ستا بیروخي راته پیغور جوړ شي، او رنګین سپرلی راته سرور جوړ شي. مننه جي. او ستا د یادونو اسویلي جانانه، ستا د یادونو اسویلي جانانه، او پر هر د شونډو لا
ټکور جوړ شي. ډېر ښه دی یار، واه. مننه جي. او پیغلو وې مونږ به ځوانان ټول ولیږو. هو پیغلو وې مونږ به ځوانان ټول ولیږو او که په حجره کې ټنګ ټکور جوړ شي. مننه. او مونږ چې د یار په کوڅه هسې تیر شو، هو مونږ چې د یار په کوڅه هسې تیر شو، یو واویلا جوړه شي، شور جوړ شي. ډېر ښه دی، واه. ډېره مننه. او عاصمه وخت یې رانه وتروړي زر. هو عاصمه وخت یې رانه وتروړي زر، او څوک چې زمونږ د سترګو تور جوړ شي. ډېره مننه کومه تګ او د مات بډ د کلام اورېدو. عاصم علي عاصم استاد جي د تاسو چې وخت مو په مونږ پرځو او دومره ښکلي کلامونه هم راته ووې او زمونږ ملګرو ترې نه خوندونه واخیستل، نو دا وخت زمونږ د خپرونې هم وخت سر ته رسیږي. په راتلونکو نورو خپرونو کې بیا به ملاقاتونه وي. نو ملګرو دا وخت مونږ ټولو ملګرو ته راکړئ اجازه. ته د لوی الله په امان.